کوم د الله رحمتونه زه په ځان باندې نه بندوم. ښه خبر پرېږده. ها نور سنبل کور کې خیر خیریت دی؟ ماشومان ځوانان بوډاګان ټول ښه دي؟ ټول ښه دي. ته ښه یې؟ بس شکر دی چې ښه دی. نو او زه ښه یم ګرانې ملګرو. که څوک سنبل سره خبرې کول غواړي نو تاسو ورته کمنټس کولی شئ او زه ورته خیر دی ریپیټ کوم. زه هم دومره خاص نه پوهېږم خو زه خیر دی زه به یې ورته هم ریپیټ کوم. دا د سنبل ریل ټیک ټاک آیډي ده. د دې په نوم باندې خو نورې هم ډېرې فیک آیډیانې جوړې شوې دي. نو هغه ټولې چې کومې دي هغه ټولې دغه دی. تھینک یو سجاول او تھینک یو خان جی. هغه ټولې فیک دي. نن چې د سنبل د کم پیج نه لایف راغلی دا د سنبل خپل پیج دی. اکثر چې زمونږ چې کم فیمس انسان وي که نه نو د هغه فیک آیډیانې تاسو به وایئ چې لیلا ډېرې خبرې کوي او سنبل لږې خبرې کوي. نو د دې خبره ځکه درته زه کوم چې دا خبرې نشي کولی. دا شرمیږي. دې ته وایه خبرې وکړو دا به درته صرف خاندي. نو ځکه زه ستا د دې په خبر باندې د دې په دغه باندې پوه یم او دا واړه رالوی شوي یو بل سره. نو ځکه درته زه ویم که د دې په نوم باندې نورې فالتو آیډیانې تاسو سره وي نو پلیز هغه تاسو ریجکټ کړئ، ډیلیټ یې کړئ، بلاک یې کړئ. او د دې خپله ریل آی ډي دا ده چې کوم یو باندې ما سره لایف راغلی ده. ها اوس چې دی نو د کرن د سنبل سره به د مینوالو کمنټس ووایو. سنبل تا ته محمد وایي چې ته ترکي ته نه راځې؟ ترکي ته نه فلحال خو زما څه سوچ نشته. ها سنبل وایي چې فلحال زما څه سوچ نشته او چې کله نصیب وشو د رزق د خوړلو هلته نو انشاءالله لازمي به راځي. زمونږ مینهوال چې کم ځایګي کې وي مونږ به په هر ځایګي به هغه ځایګي ته ځو چې کم ځایګي کې زمونږ مینهوال وي او زمونږ قدردان وي. کم ځایګي کې چې عزت وي نو خلک هلته ځي. نو چې چېرته مونږ له څوک عزت راکوي او زمونږ سره مینه کوي نو مونږ به لازمي ځو. ته د سنبل نه تپوس وکړه چې ته واده شوې یې او که نه. یوسف وایي نه چې سنبل لا نه ده واده شوې ولې ته ورسره واده کې؟ که تا سره د ودونو صدقه یې نو یو سړی ماله مو ګوره زه هم واده کوم. ها ارمان جان وایي چې کرن کم ده. کرن واده شوې ده شکر دی او د هغې 4 بچي دي. خدای دې په خپل کور کې خوشحاله ساتي. لال حیات وایي چې سنبل نه تپوس وکړه چې کرن خان چېرته وي. کرن خو کوین وه. سنبل خپل ځای دی د رانې خپل ځای و. د رانې په دور خو هېڅوک هم نه و چې کم وخت کې رانې وه. خو اوس د اوسني دور خبره درته کوم نو کرن سنبل تا ته دا مینهوال وایي چې کرن څه شوله؟ هغه واده شوې. کرن واده شوې ده جی دوبۍ کې واده شوې ده. موږ ورته هم دواګانې کوو او تاسو ورته هم دواګانې وکړئ چې خدای خوشحاله ساتي په خپل کور کې هرې توسرې سره. کمنټس خو زه ګورم. واو بس در باندې څه وکړم؟ مینهوالو اوس دا سنبل وایي چې زه لیلا باندې که څه پانشمنټ وکړم ما ته ووایئ. نور څوک خو که ما ته وایي چې پانشمنټ وکړه نو نور چا په نوم باندې زه نه کوم ته به کې او زه خود کوم. زه تیاره یم ستا پنشمنټ ته زه تیاره یم. دا عبدالله جان وایي چې مخ دې تور کا. وایي نه دا کار نه کوو. بس هغه سنبل په خپله وایي چې مخ مه توروه.
امین خان افریدي وایي چې سنبل ته وایي چې ستا سترګې ډېرې زیاتې ښکلې دي. مهرباني. اورکزی وایي چې تېر شوی اختر دې مبارک شو سنبل. خدای دې وبخښه. اوس خو به بل اختر راځي. خو بس دې ته له اوس سره مبارکي درکړي که نه. سنبل سره خبره وکړه د واده دپاره. ارمان وایي تھینک یو تنها تھینک یو. ارمان وایي چې سنبل سره د واده خبره وکړه. زما په خیال زما چېرته دفتر کولاو کړی دی چې زه سنبل سره د واده خبره وکړم. خو زه خیر دی ستا دپاره به ورسره زه خبره وکړم. سنبل ارمان وایي چې ما سره واده وکړه. نه زموږ له واده دپاره زه سوچ نشته. دا کوه که نه. سنبل وایي چې ما ته فلحال څه آیډیا نشته دی چې زه واده وکړم. نو فلحال مونږ دا خبره ریجیکټ کوو. کټ. دا دغه وایي اسیم خان وایي چې د سنبل اواز ډېر زیات سلو دی. سنبل ته وایه چې خبرې لږې تیزې کوه. ما خبرې هم نه دي کړې. هغې خو خبرې نه دي کړې خو خیر چې کم یو څو خبرې دې وکړې سنبل نو هغه دې لږ سلو والیم دی لکه څنګه چې زما والیم تیز دی. زه خو چې په کور کې خبرې کوم ما ته ټول وایي ته سمه جګړه کې. اورکزی وعلیکم السلام جی مهرباني تھینک یو. سنبل نمبر وی ما سره شته دا دغه وی عاطف وی نو زموږ نمبر خو د هر چا سره خو هغه بند دي. تنها تھینک یو تنها تھینک یو سلطان. عمران خان وی چې سنبل ته وایي چې ما سره به ملاقات کله وکړي چې کله الله ته منظور او بیا به در سره ملاقات وکړي څه خبره هم نشته. لا توتیان دې ساتلي دي. او که نه آسټریلین توتیان مې ساتلي که دا سهار کې ډېر ښکلي اوازونه کوي. ما یې ډېر اوازونه خوښ دي. تا ته په تاسو ټولو ته پته شته سنبل دې مې کره چې لاړ شې که نه داسې به درته نه لګي چې د سنبل کور ته تللی یم. داسې به درته ښکاري لکه چې ځنګل ته ننوتم. ځنګل ته په دې باندې ورننوتم چې د دنیا څومره مرغۍ دي که د دنیا څومره مطلب چې څومره دا ځناوران دي که نه هغه د سنبل دلې کره دي. نو د سنبل مور چې کومه ده هغه زما نیا ده که نه سپي دونه ډېر ساتلي دي. هغې ته ما مخکې وروسته کې زه تللي ما ورته وایم دا سپي نو هغې ما ته ویل چې په انسان کې وفا نشته او دې ځناور سره وفا شته نو انسانانو هم پرېښودي دي او دا ځناوران هم خپل کړي دي. خالد سنبل راغلی د نن لایف ته ما سره نو ته یې کتلی شې. خالد زما یو فرینډ دی سنبل او ته یې ډېره غټه ستا ډېر غټ فین دی او چې دی نو دا غواړي چې تا سره خبرې وکړي نو ورته ووایه انشاءالله چې ژوند وي نو لازمي به خبرې کوو ګپ شپ به لګو. ما بیا وبایلله ودې پیلنه ما خیال هم نشته په تا به زه یو څه وکړم خیر دی. نو بیا چې اول خو ګوره زما خو مینهوال دي که نه دومره خوشتا شکر دی 10 کاله مې کار وکړو محنت مې وکړو
خو چې دی نو نه خپل موبایل نه ورته ولګوه نو هغه چې دی نو زما دومره مینهوال چا خبرې زورورې دي ها زه خبرې کوم